طالبانو له ګاونډیو هیوادونو سره د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی. سلام لیدونکو، ستړي مشئ، په هم وکړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي له 5 ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د پولو د نښه کولو د پلان تطبیق پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د سرحدونو او قبایلو سرپرست وزیر نورالله نوري پرون د خپل وزارت د کارونو په اړه د راپور ورکولو په ترڅ کې وویل له ایران، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان او چین سره د افغانستان د پولو د نښه کولو چارې په ځینو برخو کې بشپړ شوي دي. د پاکستان یادونه ونه کړه. افغانستان د پاکستان په شمول له 6 هیوادونو سره پوله لري. تر دې مخکې ځینو افغانانو ادعا کړې چې د افغانستان لور ته د آمو سیند د بهیر د بدلیدو له کبله د افغانستان د خاورې ځینې برخې شمالي ګاونډیانو ته پاتې شوي دي.